د امام ابو حنیفه په څلورم نړیوال نندارتون کې د یوې اونۍ په موده کې په 800 غرفو کې بېلابېل سوداګریز او تولیدي توکي نندارې ته وړاندې شول. کابل کې د دغه نندارتون د پای په مراسمو کې د سوداګرۍ د خونې مسؤلینو وویل چې په یوه اونۍ کې تر 900 زرو زیاتو کسانو د دغه نندارتون او د هیواد د سوداګریزو او تولیدي توکو څخه لیدنه کړې ده چې د بهرنیو هیوادونو سوداګریز او تولیدی توکي هم په 250 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نمایشگاه با حضور بیشتر از 25 سکتور مختلف و متعدد آغاز شد و با نتیجه ملموس انشاءالله امروز تا پایان روز به اتمام میرسد. سشکال مش بوده نندارتون کی تر حدود 10 میلیون افغانی کو دی نندارتون کی لورا و لولا تر 9 لکو کسانو دی نندارتون لیدنه کړې ده. ویل کېږي چې د امام ابو حنیفه څلورم نړیوال نندارتون د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره له لاسته راوړنو ډک و او نږدې تر 300 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه په دغه نندارتون کې لاسلیک شوي دي. در حدود بالغ بر 300 میلیون دلار تفاهمنامه‌های در سکتورهای مختلف صورت گرفت. افغان سوداګر او پانګوالو هم له دغه نندارتون نه خوښي څرګنده کړه. ویل د دوی سوداګریزو او تولیدي توکو ته د بازار موندنې په برخه کې د ډول نندارتونونه جوړېدل ځانګړی ارزښت لري چې هره ورځ یو ګڼ شمېر کسانو د دوی له تولیداتو په دغه نندارتون کې لیدنه کوله. دغه نمایشگاه‌ګانې چې اوس فعلا دایر شوي دي، دغه نمایشگاه‌ګانې صرف په کال کې یو وارې کېږي د اتاق تجارت له خوا نه. البته چې دغه نمایشگاه‌ګانې نورې هم دایر شي او بهر له هیوادونو نه دایر شي او ښځې ته اجازه ورکړل شي چې هغوی بهر له هیوادونو نه هم فروشات اوسي کولی خپل فروشات وکړي او مشتریان جذب کړي. ډېر راځي نندارتونونه. شرکت شمس رحمت لیمیټډ دغه ترکیې بیټرۍ راوړي چې 80 کاله سابقه لري. 40 کاله کېږي موږ د افغانستان ته راواردوو او دغه رقم ورنیټ ټایر د انډیا والا دی او د میک په نامه مبلن او ایمیرول په نامه عربي مبلن دی. تقریبا 20 کاله کېږي دا میک موږ راوړو د افغانستان. د تایلنډ هېواد څخه بیټرۍ راواردوو د ترکیې په نامه. 80 کاله سابقه لري. د 40 امپیره سنیولې در 200 پریزمر سره شته. که د کور د سولر کم سیستم خلک جوړوي ښه کار ورته کوي. د یادونې وړ ده چې د امام ابو حنیفه په څلورم نړیوال نندارتون کې د افغانستان، ایران، قزاقستان او نورو ګاونډیو هیوادونو تولیدي او سوداګریز توکي په 800 غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې په یوه اونۍ کې نږدې تر 1 میلیون کسانو ترې لیدنه کړې ده چې د سوداګرۍ د ودې لپاره رغنده پایلې او لاسته راوړنې له ځان سره لري.